د علماو په ستره غونډه کې له داسې یو چا سره مخ سو چې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې او په دې ویډیو کې دا شوې چې دا کس به ګواکې امیر المؤمنین وي. موږ د دې کس تر څنګ ولاړ یو او له ده څخه به پوښتنه وکړو چې دی د کوم ځای ده، نوم یې څه ده او د کوم ځای اوسېدونکی ده. سلام ستړي مه شئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ژوندي اوسئ، خدای دې تاسو ته اجر درکړي. مننه ډېر زیات. نوم او اصلا د کوم ولایت یاست؟ ایما نوم خو عبدالرحمن ده، د خوست ولایت د مرکز مربوط د ډیري سیمې اوسېدونکی یم او په قوم باندې نیازه یم. هلته یو مدرسه لرمه، جامعه مظلوم نیازي، د مونږ د نیازیو د قوم مدرسه ده. په هغې کې د احادیثو درس کوم او د طالبانو د شاګردانو خدمت کوم. په وروستیو کې ټولنیزو رسنیو کې ځینو کسانو یو ویډیو خپره کړې او په دې ویډیو کې دا کړې ده چې تاسو امیر المؤمنین یاست. په دې اړه تاسو خپله څه وایئ؟ ما هم زه هم خبر سوم او وامې اورېدل ومې لیدل بعضې شیونه. هغه کومه ویډیو چې دوی نشر کړې وه هغه د مونږ د جامعې کې د دستار فضیلت په مناسبت باندې چې کومه غونډه جوړه سوې وه نو مونږ د شاګردانو ته په هغه تقریب کې چې کوم پروګرام جوړ کړی و هغه پروګرام کې چې کومه ویډیو سوې وه، کوم د بیرغ احترام سوی و یا د علماو د استادانو احترام سوی و یا شاګردانو د مونږ احترام کړی و، په هغه رابطه باندې جوړه ویډیو وه هغه دوی نشر کړې وه او تصویر د ما خپله و. ډېرو دوستانو ما سره اړیکه ونیوله او دارنګه د سوشل میډیا د رقم ما هم واورېدل ومې لیدل. نو هغه بالکل غلط ده او بل خبره دا ده چې دا د دوی فهم ده. نو تاسې خپله سوچ ورته وکئ چې داسې د یو مهم سړي د امیر المؤمنین غوندې شخصیت په جای باندې مونږ غوندې عاجز او غریب خلک معرفي کوي او نه پوهېږم چې دا د دوی څنګه استخبارات دي او څومره ضعیف معلومات لري او څنګه دوی په خپل منصب باندې دومره وخت پاتې سوي دي او کار یې کړی ده چې تر اوسه پورې دوی ته دا معلومات نه کېږي چې عادي کسان د افغانستان د ملت عادي علما او دارنګه هغه اهم شخصیتونه چې هغه یو د بل سره دوی امتیازولی نه شي، ډېره مشکله ده. څه پیغام لرئ دغسې کسانو ته چې له دغسې څه نه استفاده کوي، غلطه استفاده کوي، لکه ستاسو ویډیو اخیستې د یو بل چا په نوم یې د امیر المؤمنین په نوم یې نشره کړې ده، دوی ته څه پیغام لرئ؟ پیغام یې د دوی دپاره دا ده چې که په تیر کې دوی کار کړی دغسې کم ذهنه کارونه دي دوی نه سوي په هغې دې توبه وباسي، په آینده کې دې راسي د افغانستان خدمت دې وکړي، د امارت اسلامي سره دې یو جای سي، د زړه د صدق نه او همیشه دې په رښتیا کار وکړي او په رښتیا وینا دې وکړي. د ځان د مشهورولو دپاره او د شخصي اهدافو دپاره دې داسې غلط استعمال او اعلانات نه کوي چې هغه په سبا باندې بیرته په دوی باندې دلیل وي او د دوی بدنامي ذریعه وګرځي. بس ډېره